درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د هې درس وایو. هې د پښتو الفبا 40 توری دی. هې د ه आवाज ورکوي او په انګلیسي کې په اچ لیکل کیږي. دې هې ته د چشمه او یا دوه سترګې هې هم وایي. نو راځئ د هې درس ته ولاړ سو. هې هدف. هدف معنا ټارګټ. هارون ډیر هوښیار هلک دی. هارون ځان ته هدف ټاکلی دی. تاسو ګورئ دا هلک د ده نوم هارون دی او هارون غواړي په آینده کې په راتلونکي کې ډاکټر سي. نو ده ځان ته هدف ټاکلی دی چې زه باید په آینده کې ډاکټر سم. اوس نو تاسې دا جملې زما سره تکرار کړئ. هارون ډیر هوښیار هلک دی. هارون ځان ته هدف ټاکلی دی. تاسو ګورئ په هارون، هوښیار، هلک او هدف کې ټول هې راغلې ده. اوس به وګورو چې نور کوم نومونه له هې څخه راځي. هنداره، هې هلک او هې هندواڼه. هندارې ته په انګلیسي باندې میرر وایي. هلک ته په انګلیسي باندې بوی وایي او هندواڼې ته په انګلیسي باندې واټر ملن وایي. نو موږ ګورو چې له هې څخه هنداره، هلک او هندواڼه راغله. اوس به وګورو چې که هې د یو لغت په مابینځ او یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي؟ ماهیان. په ماهیانو کې هې په مابینځ کې راغلې ده. توره تخته. په توره تخته کې هې په آخر کې راغلې ده. تاسو ګورئ دا هې؟ دغه د چشمه هې یا دوه سترګې هې دا چې په سر او یا مابینځ کې راسي نو هې دوې سترګې لري. خو که د یو لغت په آخر کې راسي نو بیا خپل شکل بدلوي او دغه رقم ګردۍ کښل کیږي. تاسې وینئ په ماهیانو کې دوې سترګې لري خو په توره او تخته کې شکل بدل کړی دی. اوس نو تاسې راته ووایاست چې نور کوم نومونه له هې څخه راځي؟ آفرین، ولډن. دا درس به په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور و پلار ته به یې ورښکاره کړئ. هې هدف. هارون ډیر هوښیار هلک دی. هارون ځان ته هدف ټاکلی دی. تر بیا مو پر خدای سپارم. په مخه مو شه.